سپونه کړم د امن اعلان وکړما څوک د سولې منځ کوي چې زه یې اذان وکړما څوک د سولې منځ کوي چې زه یې اذان وکړما جنگ نور دې بس کا جنگ نور دې بس کا چې لګ رحم پزان وکړما څوک د سولې منځ کوي چې زه یې اذان وکړما څوک د سولې منځ کوي چې زه یې اذان وکړما یا خار مې هدیره شوه هدیره تر خاره لویه شوه او خار مې هدیره شوه هدیره تر خاره لویه شوه یا جنگ نور می پرېږده جنگ نور می پرېږده چې لږ رحم په ځان وکړما څوک د سولې منځ کوي چې زه یې اذان وکړما سلامونه ټول لر او بر افغان ملت ته چې د لرې پښتونخوا دي او که د برې پښتونخوا دي زه د خپل ملت ډېر بې حده مشکور یم او د خپل قام د یو لفظ چې زه شکریه ادا کړم دا به زما لپاره کمی مسله داسې رقامه چې اولنۍ خبره خو تاسو ته دا مبارکي ویم چې ستاسو رهبر د سپکو ډرتو خبرو نه او د کنځلو نه چټل استعفا ورکړه اسې کله کله به دا کسان ډتومه ولکه نورې ته چټل استعفا ورکړه ولې چې کنځل ما نور د جمعیت چتو ته حواله کړه نورې کنځلې به د جمعیت چتې کوي رهبر به په حقایقو او په دلایلو د خپل پښتون وطن غږ بدرګه کوي زما په دې لایو کې چې څومره ملت موجود دی د دیر سوات باجوړ پیښور مردان تیرا او خیبر وزیرستان کرک مروت او داسې چې پښتنه څومره سیمه ده تر لوی افغانستانه پورې زه خپل ملت مشکور یم چې زما قام ما دونه په توجه باندې اوري او په دومره خو لفظونو تاسو زه وستایلمه کال ټیم نه کال نه مکمل پرهیز وکړئ مسله داسې ده چې ملایانو صاحبانو خو خپله وار تیر کو او لګیا دي لا اوسم شاید داسې خیر خبر نه راځي خو که بیا هم مراد لالا ته په دواړه لاسه سلام مراد لالا هغه کس دی ملت ته چې ستاسو د آزاد پښتونستان ترانه یې ویل وه دا زمونږ حافظ جلندری دی نو مسله داسې رقامه چې مولایان صاحبان تاسو ته موږ د څو کلونو راهیسته نارې وهلې چې دا مولایي صاحب په سپینه جامه کې سور کافر دی او تاسو ما څه نه منله ما ته خلکو ویل دا ساقي جان دی او په دې مولایانو پسې بد وایي زه ورته نن احترام لرم خو په یوه وجه باندې که دا مولایي صاحب په دې منبر باندې د امن خبره کوي د پښتون وطن د پیغلې د لوپټې خبره کوي د پښتون وطن د هغه سرتورې مور کم چې په ملټري او پوجي اپریشنو کې سرتوري شوي دي که دا په دې منبر باندې د دې خبره کوي نو زه د دې مولایي صاحب حق یم خو که دا مولایي صاحب دا خبره نه کوي نو دا مولایي صاحب زما پرونم دشمنو دا زما ننم دشمن دی
او دا به زما سبام دشمنی. پرون د جمعې ورځ وه او د پښتونخوا په هر منبر باندې د ساقي جان خلاف بیان شوی دی. په دې کې وروره چا ردې بدې ویلي دي، په دې کې وروره چا کنزل کړي دي، خو بس د چا چې څومره وس بر کېده، ولې ساقي جان بېوسه و، لاچاره و، د تپوس څوک یې نه و، د تپوس څوک یې نه و که نه مولوي صاحب به داسې کولاو ګریوان او کولاو ژبه باندې کنځلې نه کولې. ولې چې ساقي جان بېوسه دی، هغه وس هم نشته دی چې مولوي صاحب لا د کنځلې جواب په سوک او په سپېړه او یا چرته په بل اوزار باندې ورکو. هغه وس د ساقي جان نشته. ولې ساقي جان خلکو ته ورونه وایي، زمونږ هغه مټې او ورونه هم زمونږ نشته. یو تنې تنها یم وروره، د مازدیګر مونځ یمه، د مازدیګر مونځ یمه. ملته خو لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله چې غږ مې دا وخت کې رسي. ورګه زه سړي ته یو نمبر ورسم کوم. یو منټ ملته زه راځم. ښه زه راځم، لاوی نه مو وځئ، زه راځم خطاب کوم. ښه ملته تاسو د په دې خبرو باندې د تاسو خبر یې چې زما د ټیک ټاک اکاونټ لکه لږ بین شوی دی، تاسو ته پته ده، په دې تاسو خبر هم یې. ولګه خاصري سړي ته یو کوډ وایم، یو کوډ چې دی پکې ځان له ګوتې وایي، زما د ټیک ټاک اکاونټ یو کس سیټ کوي، ښه چې غږ ستاسو نیمګړی پاتې نه شي. ښه 68 64 08 ملت आवाज में दर्द रूमी आवाज में बराबर दे कमेंट्स हो के आवाज में बराबर दे कना. हाँ 57 32 91 का मोबाइल रात इस्ता हैंग शी कना, मोबाइल रात लग इस्ता हैंगम शी नो काम में चिकम दे बे गौर और रवान दे. हाँ समाज अकाउंट से की या समाज अकाउंट सीट की जगह बदलेगा क्यों कना खबर आता सीधा मिलता मुलाया न तो हुआ है वही कंजले का वही. हाँ सबर रुके बगावत लमने वो गो रही, बगावत तब लमने वो गो रही लमने ताम सिर्फ भग पोरता कोई पमर गे नयम दासी ज्वन नकोम د بغیرتی غیرتوب او د دلتوب او د دوسی ژوند نکوم. قامه ژوند او مرګ دا د الله تعالی په لاس کې دی او بار بار موږ دا خبره کوو، بار دا خبره کوو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه د ازادۍ دعوت ورکوي. خو مولوي صاحب خو د مرګ یریږي، مولوي صاحب خو د مرګ یریږي. مولوي صاحب ته چې کوم دی مرګ چرته یار ده، خو د مرګ نه په دې سیټ باندې ځي او ما ته وایي جهاد فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله. د ریاست نه، د حکومت نه، د سرکار نه، د اعلی قوتونو نه او د اعلی طاقتونو نه اسلام لوړ دی. د اسلام زور زیات دی، د قرآن زور زیات دی. کله چې ریاست زورور شي یا ریاست غدار شي، ریاست ظالم شي، په دې وخت کې به مولا د منبر نه د امن چغه کوي او مولا په منبر ساقي جان یادوي. ښه پرونی چې د جمعې په ورځ باندې پرونی چې په دې ټوله جمعې ټولو جماعتونو کې چې پرون په ساقي جان تقریر کېده که نه، که دا تقریر دې مولوي صاحب څه موده مخکې به دې منبر کړی و، تاسو څه وایئ چې په پښتونخوا کې به بدامني وه؟ پښتونخوا کې به بدامني وه؟ سوال نه پیدا کېږي. مولوي صاحب دا دین د خپلې خېټې لپاره استعمالوي،
د خپل ذات دپاره استعمالوي. نه کوم ژوند د مرګ دمکۍ به راکوئ، د مرګ دمکۍ به راکوئ، وجنې به مې د دې ملک نه مې ډیپورټ کوئ. څه چل به کوئ، لکه څه به کوئ، لکه څه به کوئ، هېڅ هم نشئ کولی. ښه چې خدای مې نه وژني، خدای ما نه خدای کار علي کار. زما دا ایمان دی چې الله تعالی زما نه د خیر کار اخلي. زه یې ځکه سعودي ته په دویم ځل راولېږلم که نه، زه خو کینسل تللی وم، که نه زه خو کینسل تللی وم. خو مسله دا ده ملته چې کسانو لم زور ورکړی دی، زور کسانو لم زور ورکړی دی. تاسو دا منئ په کمنټس کې هم نن سبا نه ښکاري، په کمنټس کې هم نه ښکاري. په ذهنونو ورته سور یم، په ذهنونو ورته سور یم. ملا دروغه مسله دې کړې، دروغه ملا مسله دې دروغجنه وه ځکه وتښتېدې. ملا که مسله دې دروغجنه نه وی ساقي جان به دې نه کنځلې. ملا که مسله دې دروغجنه نه وی نو ساقي جان به دې نه کنځلې. خو مولوي صاحب مسله دې دروغجنه ده، مسله دې دروغجنه ده. رهبر ته ملامتئ. ها قومه تاسو پکې څه وایئ؟ الله دې زما قوم ماته ژوندی سلامت ساتي او انشاءالله لوبه مونږ وړې ده، لوبه مونږ وړې ده، مکمل هم ګټلې ده، څه پکې پاتې نه دي انشاءالله د خیره سره. کوشش کوئ چې ګورئ کسان مې د نه خوا دې خوا نه کي، چې کسان مې د نه خوا دې خوا نه کي. نور زه بلکل چې کوم دی وروره د خپل ملت سره شانه بشانه ولاړ یم. لاو شیر کوئ چې قوم ته پیغام رسي، چې قوم ته پیغام رسي وروره، چې غږ هم بند نشي، چې غږ هم بند نشي. الحمدلله زما خویندې محفوظې دي، زما مورم محفوظه ده او زما ښځه محفوظه ده. زه د چا ورله نه یم تللی، زه د چا ور نه ټکومه، زه په خورغودۍ مرغودۍ پسې نه ګرځمه، زه په زیناګانو پسې نه ګرځمه، زه په ډمو ګډولو پسې نه ګرځمه، زه په چکلو پسې نه ګرځمه. زه د پښتون وطن د امن خبره کومه. الله تعالی به زما د کور عزت ساتي. زما په خپل رب بروسه ده، زما په خپل رب باور دی. زه چې کوم رب پیدا کړی یم زما دفاع به مغه کوي، زما عزت به مغه ساتي. تاسو په خپلو ایمانونو ویرېږئ. که زمونږه څوکیدار، زمونږ سیاستدان، زمونږ مولا دا ګډ وډ نو، نو زمونږه کورونه به نه پامال کېدی، پښتونخوا به نه سرتورېدی، پښتونخوا به نه ذلیله کېدی. د پښتونخوا خویندې او میندې به داسې حال کې نه وي